سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې راته روغ جوړ او ساتمنده اوسئ. نن ورځ زما لپاره ډېره یوه په زړه پورې ورځ ده چې زه د خپل د هیواد له ستورو څنګ سره ناست یم، چې یو تن له هغو را سره حاجي صاحب نبي ساخیل دی او همداسې نور مشیران هم را سره دي، شرف الدین شرف صاحب هم را سره دی او نور ټولو مشیران هم را سره دي. د هر څه نه مخکې خو ډېر سلامونه او درناوی ورته وړاندې کوم. هیله لرم چې راته روغ جوړ او ساتمنده اوسي. نو د حاجي صاحب په غوښتنه دا چې ویل چې یو شعر به له موږ سره شریک کړي، نو د ستاسو ټولو په اجازه، خصوصا ستاسو په اجازه یو شعر به له تاسو سره شریک کړم. راځئ چې له جنګونو او جګړو لاسونه واخلو، راځئ چې له جنګونو او جګړو لاسونه واخلو، راځئ له خپل منځي اختلافو لاسونه واخلو. موږ ټول یو سره ورونه د یوه چمن ګلونه، راځئ چې له بیلتون او فاصلو لاسونه واخلو، راځئ چې ډیوې بلې کړو هر خوا د الفتونو، راځئ چې له تعصب او نفرتو لاسونه واخلو، راځئ چې د ژوندون لارو کې وکرو ګلونه، راځئ چې د ژوندون لارو کې وکرو ګلونه، راځئ چې له خزان او لاغزو لاسونه واخلو، راځئ چې د مکتب دروازې پرانیزو بچو ته، راځئ چې د مکتب دروازې پرانیزو بچو ته، راځئ چې د ژوندون له ترږمو لاسونه واخلو، راځئ چې د الله په رسۍ خښې کړو منګولې، راځئ د ځانځانۍ له فلسفو لاسونه واخلو، راځئ د ځانځانۍ له فلسفو لاسونه واخلو. بس هیله چې ستاسو خوښ شوي وي. مننه ډېره. کور مو ودان. منګل صاحب راځه. جوړ په خیر. ښه ده. حیران یم دلته څه ډېرې لانجې دي، رواجونه زولنې دي، 14-15 مشیران دي، هر یو مشر بیا دا وایي چې زما نوبت دې مخکې. دا د حاجي صاحب هر یو مشر بیا دا وایي چې زما نوبت دې مخکې. زه تر څو به انتظار کړم؟ یوه ورځ چې نه صبرېږم زه به نه لیونی کېږم. ښه اوس په یو بل باندې یو بل په عذاب وي. که داسې یو بل نه وی در سره کوم هغه مهرباني وکړئ. نو بیا اوس موږ ته په لاس راکړی چېرته پرېږدو؟ دپسې خو مونږ ګرځېدو او تاسو راوسته. ښه نو یو بل شعر به هم له تاسو سره شریک کړم، دا چې منګل صاحب هم راغی تر څنګ، نو دوی په خاطر به هم وایم. او شعر داسې دی چې لکه زمریان دي خو یو کېږي نه. دا شعر مې د شاعر مطیع الله تراب صاحب په مخ کې ویلی و، ډېرو مشیرانو په مخ کې. دا چې تراب صاحب اوس نشته نو ډېرو خلکو خوښ کړی و. نو هیله ده چې ستاسو هم نه اوس خوښ شي. لکه زمریان دي خو یو کېږي نه، لکه زمریان دي خو یو کېږي نه، د یوې مور بچیان دي خو یو کېږي نه، د ځمکې هر طاقت یریږي ترې، د ځمکې هر طاقت یریږي ترې، داسې نران دي خو یو کېږي نه، د ځمکې هر طاقت یریږي ترې، داسې نران دي خو یو کېږي نه، د ازادۍ او امنیت په لور یو ځای روان دي خو یو کېږي نه، د ازادۍ او امنیت په لور یو ځای روان دي خو یو کېږي نه، په سر کفن لکه شمله ساتي تکړه ځوانان دي خو یو کېږي نه، په سر کفن لکه شمله ساتي تکړه ځوانان دي خو یو کېږي نه، بدو ته بد او ښو ته ښه وایي، بدو ته بد او ښو ته ښه وایي، ډېر هوښیاران دي خو یو کېږي نه، ډېر هوښیاران دي خو یو کېږي نه. مننه ډېره زیاته. ډېر خوند وکړ. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه. وایي چې کله کله په ژوندون شي ښه ستومانه، کله کله په ژوندون شي ښه ستومانه، ټول غمونه دي دنیا د پریشانه، یو زه نه یم د حالاتو سره جنګ کې، یو زه
نه یم د حالاتو سره جنګ کې هر سړی وایي دا څه دې سرګردانه د افغان وینې تویېږي ته خبرې حاجي صاحب د افغان وینې تویېږي ته خبرې سر راپورته کړی یو ځل بیا خوشحال خانه موږ په شته شتو کې د لوږې نه مړه کیږو موږ په شته شتو کې د لوږې نه مړه کیږو د افغان وینې تویېږي ښه ارزانه د افغان په ترقۍ که څوک ناخوښ وي د افغان په ترقۍ که څوک ناخوښ وي بیا به خپله شي محشر کې پښیمانه افغانان به کله امن کې وده شي دا امید به مې پوره نه شي ارمانه ستا د لاسه ټول د یو بل دښمنان شول ستا د لاسه ټول د یو بل دښمنان شول خدای دې ورک کړه د افغان د زړه شیطانه خدای دې ورک کړه د افغان د زړه شیطانه مننه ډېره زیاته